میر اعظم صاحب د کوم کار آغاز شو کو بختور په دې دی چې خلک د الله کور له بوځي او خلک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قبر مبارک دیدار له بوځي. نو دا یو عبادت هم دی او دا یو ډېر مقدس مشن هم دی. دوی وایي چې موږ پروګرام پښتو فن سره جي عطا رحمان تاسو سره کړی وی قدر اوسن چې تاسو پرې شاټونو کې بلې ویجوال کې وکړه د الحاج اعظم سنس چې کوم ټریول ایجنسي وه د هغې افتتاح وشوه نن چې ډېر محترم سینیټر سراج الحق صاحب پکې هم په دې پروګرام کې شرکت وکړو تاسو هم کتو دا وخت سره ډېر محترم د ستارې محتاج نه دې دپاره ډېرې زیات اکټیویټیز دي ډېر هلې ځلې دي خاص کر هلته چې کوم حج له کوم زموږ ولس دي د دې ځای نه د هغو دپاره هم ډېر ټرینینګ او هغه چې څونه هلې ځلې دوی هینډل کوي دا وخت را سره ډېر محترم الحاج اعظم خان موجود دی کوم چې پیټو در سره تعلق ساتي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو د پښتو پاڼې زه ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ د دې اعظم سنز حج و عمره ټریول اینډ ټور افتتاحي پروګرام ته راغلی او زموږ په دې پروګرام کې هم ښایست او رونق پیدا کړو. ستاسو ډېر شکریه. دا راته ووایي جي تاسو خو مخکې ماشاءالله د ځای و ځای تاسو ولې چینج کړو یا تنګ و یا څه مسله وه؟ دلته اصل کې داسې وه چې زموږ ځای خو د ډېر وخت نه و دلته خو هغه ځای لږ تنګ و نو دې کې دا خو ټول داسې کسټمر دي چې دا ډېر عزتمند خلک دی نو دې دپاره کولاو ځای په کار چې راشي ښې طریقې سره کښېني او ښې طریقې سره د دوی خدمت وشي. دا راته ووایي جي چې دې نه چې څونه خلک دي هلته تاسو څونه سروسز ورکوئ د هغو دپاره ستاسو څه خدمات دي جي؟ داسې ده چې هلته خو زموږ په مکه کې او مدینه کې د ټولو نه نزدیکترین رهایش چې کوم زموږ په مکه کې دی چې هغه 200 میټر کې دی او چې موږ 200 میټر وایو نو زم که دا زموږ کسټمر هلته ځان سره په پیته باندې موږ ورنیو انشاءالله 200 میټر به وي لکه داسې موږ نه کوو چې موږ ښه 100 ورکوو بل څه دغه نه کوو او دغسې دې سره سره زموږ مدینه منوره کې چې دی نو هغه زموږ د ټول نه نږدې رهایش په مدینه منوره کې دی. دا راته ووایي جي د ولس دپاره ستاسو څه پیغام دی څه؟ زما زه اصل کې یم چې ژوند د خدمت نوم دی او ژوند مختصر دی او چې چا په دې ژوند کې د بني نوع انسان خدمت وکړو نو دغې ته ژوند وایي او که سړی د پیسو د ګټلو لپاره شي نو پیسې ګټل یا دا خو د هر څوک په دې باندې پوهېږي خو زما ژوند داسې دی چې زما څومره ژوند تېر شو نو ما د انسانیانو په خدمت کې او خصوصا د حج او د عمرې په خدمت کې لکه څنګه چې سراج صاحب په خپل خطاب کې دا خبره هم کړه چې دا ستا خوشقسمتي ده چې ته حاجیان ته چې کوم دی حرام تړې او یا چې کوم دی هر وخت د بیت الله شریف ته مخامخ نو واقعي چې دا زما یو خوشقسمتي ده او دا د الله پاک ما باندې یو پرزونه ده نو انشاءالله زه دې ته ټریننګ هم ورکوم د دې تربیت هم ورکوم زه دې په مناسک باندې هم پوه کوم او زه دې په دې باندې هم پوه کوم چې انتظامي امور هلته څه کول پکار دي د عمل قانون څنګه دی او دې دپاره څه کول نو زه به دې ټول باندې دا عمرې والا پوه کوم. نو زما درخواست دی
چې با جوړ دیر لور دیر افر دغه څومره خلک چې عمرې لزینو مهرباني دی وکي کاغه زمونږ سره نم زی په زمونږ په ایجنسی باندې نو خیر دغه خپل تعلق په چا سره نو پاغي د لړ شي حکم اس کم ټریننګ کې د پر د مونږ په هفته کې ورځ راکی چې هغه د اتوار ورځ د سحر 9 بجو نه زدي په خدمت کې دلته حاضر به ان شاء الله چې سوچ وندم او دې ته خدمت ورکوم او دې لپاره ما خپل کتاب لیکل د حج عمرې په دغه باندې نو زغه کتاب هم دې ته پری ورکوم او د دین علاوه که فرض کا زمونږ سره سوق زینو ان شاء الله هغه ته بالکل د خفګان او د پریشانی یا دغه موخه موږ هغه ته نه ورکو دا غي به زبردست خدمت کو زمونږ هم ته التم خو سټاپ ته هم کې زمونږ خو بهترین سټاپ ته مدینه منوره کې او دلته په تیمرګره کې زمونږ چې کومه برانچ ته بده کې زمونږ خو بهترین سټاپ ته چې ان شاء الله غي به خپل کسٹمر خدمت کوي او دا غي به او د دین علاوه دا چې په کم ریټ کې به ان شاء الله خکار ورکو خو سرویس ورکو ٹھیک دی جی ډېر ډېر مهرباني ډېر ډېر شکریا داو جی امیر الحاج امیر اعظم خان صاحب چې کوم تاسو واوریدو ماشاءالله د دې د ولست په ډېر زیات خدمات دي او د دوی چې کم ځای دی دا د تانه روټه مخامخ ځای دی چې سورم کلاینټ وي یا کسٹمر وي اتله غواړي بهر ملکونو ته هر ملک ته تاسو دلته راتلی شئ جی او دا به امیر صاحب به موجود وي اعظم خان او تاسو راتلی شئ جی ډېره مهرباني دا وخت څنګه تاسو وکړه افتتاح د اعظم سنز په دې مقرره سره ډېر محترم جاوید اقبال صاحب موجود دی ایډوکیټ صاحب دا هم د افتتاح راغلی دي یو ډېر ډېر مبارک شه ځکه چې تاسو کزن کېږي اعظم خان او تاسو ملاتړی له موږ رالو نو سبب یې غواړئ ننني پروګرام په اړه بسم الله الرحمن الرحیم جی ډېره مننه شکریه جی نن چې دا کوم پروګرام ارنج شوی دی زمونږ کزن مشر محترم امیر اعظم خان تاجک صاحب د دې چې کوم دوی نن دا افتتاح کړي او کوم پروګرام دی لانچ کړي جی د عمره اینڈ حج کوم سرویسز ورکړي نو فرست اف آل خو زه هغه ته مبارکي ورکوم ځکه چې مطلب دا یو ښه سټیپ دی مطلب دا چې دنیوي دغه هم په لحاظ باندې هم ټیک دی او دیني لحاظ باندې هم ټیک دی جی نو زه خدای اپریشیټ کوم مطلب دا زه هغې ته مبارکبادي ورکوم سیکنډ دا چېرې روزګار یو هم یو ښه حلاله طریقه ده مطلب دا ده چېرې ښه روزګار دی او ځکه چې الله تعالی وایي چې مطلب الکاسب حبیب الله پیغمبر اسلام وایي چې څوک کسب کوونکي چې کوم نه مطلب هغه د الله تعالی چې کوم هغه دوست دی نو ښه خبره ده بهتره خبره ده چې مطلب داسې څوک کسب کوي او د هغې نه مطلب خلکو ته فایده رسیږي نو دا یو ډېر ښه عمل دی او انشاءالله تعالی چې زمونږ نه څه کېږي بلکې دا زمونږ دپاره زمونږ د قام دپاره زمونږ د خلکو دپاره زمونږ د علاقې دپاره زمونږ د عزیز اقارب دپاره ټول لپاره یو خوش او خوشاین خبره ده خوشنګون دی او دا چې دې سره به مطلب د معاشرې ته د خلکو ته اورال چې کوم انسانیت ته د هغې فایده رسیږي نو موږ به انشاءالله تعالی دعا دی چې مطلب څومره دوی په خپل کاروبار کې کار کې د انصاف نه کار اخلي او ښه سرویسز ورکوي نو انشاءالله تعالی د دوی دا کاروبار به مخ په وړاندې باندې به ځي او نه صرف خلک به خوشحاله پاتې کېږي بلکې دا ده چې دوی ته هم د هغې چې کوم نه هغه د ورځ نتایج چې کوم نه هغه میلاویږي جي یو جهان مانا یو پاس ډېره ډېره شکریه لږه د ماخلو او نور میر اعظم صاحب د کوم کار آغاز چې وکړو بختور په دې دی چې خلک د الله کور له بوځي او خلک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قبر مبارک دیدار له بوځي نو دا یو عبادت هم دی او دا یو ډېر مقدس مشن هم دی دوی وایي چې مونږ ټریننګ ورکو خو زه به ډېر په عاجزۍ درخواست وکړم چې دا ټریننګ هلته دا نه دی چې د سعی به څنګه کې طواف به څنګه کې دا ړاندم کوي که تاسو څه ټریننګ ورکولی شئ د خلکو سوچ بدل کوي د خلکو رویه بدله کوي د خلکو فکر بدل کوي ځکه چې یو سړی په سودي پیسه ګټلې ده او ته ورته ښه چلم وښیې نو که هغه هلته ځان ستړی هم کړي نو هم هغه شان بېرته راځي د دې وجې نه د مکې
مشرکینو د الله کور وران شوی او بیا یې جوړو، بارانونو خراب کړی و بیا یې جوړو. نو نیمګړی ته په دې پاتې شي چې فیصله یې دا کړې وه چې د خدای کور دی، په دې کې به ګوره د حرامو پیسې نه لګو. نو هغه مشرکین هم د الله تعالی د کور دومره احترام او تقدس یې په سترګو کې چې حرامه پیسې نه لګوله، او په دې وجه د حرم دا یوه حصه چې ورته حتیم وایي، تاسو ټولو به لیدلي، دا بغیر د چته پاتې شوه او هغه شان نن هم موجود ده. خو نن خلک چې په کومه طریقه پیسې وګټي او بیا پې د هذا من فضل ربي نوم کېدي او لاړ شو، په دغه وجه چې واپس راشي نو د هغه په رویه کې یا د هغه په اعمالو کې یا د هغه په معاملاتو کې هیڅ فرق نه. نو اصلي شی د دې ټول عمرې او د حج دا د انسان دغه سوچ، ایمان، د هغه شعور دا پیلو کوي او په تلو تلو کې زه به دا